الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلله الحمد رب السماوات رب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الآية من سورة الأنبياء. وقال رسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. رواه أحمد والترمذي. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، الله جل جلاله سره زما ورځ په قیامت عملنامه په خلاف باندې درکا او الله جل جلاله مو جنت کې داخل کړ. نن موږ او تاسو د رحم په باره کې خبرې کوو. رحم یو مشهور لفظ دی او هر څوک پې پوهېږي او په خپله د الله نوم رحمان او الرحیم دی او همیشه دپاره موږ او تاسو د الله په نامه باندې هر شی ویو. نن د دې په باره کې خبرې کوو چې دا رحمت څومره ارزښت لري او څومره ځای کې استعمال لیږي او د الله تعالی د رحمتونو او یا د رسول صلی الله علیه وسلم هغه رحمت چې په امت لري د هغې په باره کې انشاءالله خبرې کوو. ما چې کوم آیات شریف ولوستم: وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. الله جل جلاله فرمایي چې ته ما نه لیږلی مګر ارسلناک کاف محمد صلی الله علیه وسلم ته ضمیر دی، الا رحمة للعالمین مګر ته ما رحمت د الله تعالی لیږلی. د دې معنا څه؟ رحمت الله جل جلاله را لیږلی دی. څه معنا؟ علما وایي تاسو لمر لیدلی که نه؟ آفتاب هم لیدلی که نه؟ شمس هم لیدلی که نه؟ دا شمس څومره ډېرې فایدې لري. مثلا د ګرمۍ دپاره، د زراعت دپاره، د انسان د وجود او د نشو و نما دپاره او د ټولو د رڼاګانو دپاره او د ورځې د کار دپاره او د الله جل جلاله په حکم باندې د لمر څومره ډېر خدمت کوي د دې ټولو شیانو او د تیارو باندې رڼا راوړي او همیشه دپاره خلکو ته لارې ښیي. ځکه لمر ډېر زیات مفید شی دی او څومره رڼا کې او په دې کې یو قدرتي یو فزیکي او یو ساینسي او حکمت پکې موجود دی چې دا په هایدروجن باندې چلیږي او دا څومره ډېر زیاته رڼا لري او څومره کېږي. د هغې بحث بیل دی. خو الله ځینې علما دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو لمر دی او لمر هغه ځای باندې هم راځي چې کوم یو ټیټ وي او کوم یو جګ وي، که غر وي او که سمه وي او که لرې وي او که نږدې وي. لمر په ټولې دنیا باندې راځي. د استوا په خط باندې چلیږي او طول البلد او عرض البلد باندې چلیږي. همیشه دپاره د مشرق نه تر مغربه پورې ځي او شپه تېرۍ سبا بیا راځي. دې کې په خپله باندې یو معجزه ده چې لمر څنګه چلیږي او څنګه راځي او څنګه کوي. دا د علماو یو نظر دی چې په دې باره کې ورکړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمر په باره دی. بل دا چې ارسلناک لجمیع العالم. رسول الله صلی الله علیه وسلم علما وایي چې د ټول عالم دپاره رهنما دی، د ټول عالم دپاره استاد دی، د ټول عالم دپاره پیغمبر دی، د ټول عالم دپاره معلم دی. که مسلم وي او که کافر وي، که یهود وي او که نصارا وي، رسول صلی الله علیه وسلم ټولو ته رحمت راغلی دی. خو که څوک په دې رحمت کې برخه واخلي او نصیب یې پکې وي نو د هغې نصیب پکې کېږي. په هر صورت رسول صلی الله علیه وسلم هم د رحمت په باره کې حدیثونه ډېر زیات ویلي دي. فرمایي چې ابي هريره رضی الله عنه فرمایي: سمعت ابا القاسم د رسول الله صلی الله علیه وسلم زوی او د هغې په نامه باندې کنیه یادېږي ابا القاسم، یعنې د قاسم پلار چې رسول صلی الله علیه وسلم دی الصادق او داسې صادق او مصدوق دی. د ابي هريره رضی الله عنه په دې روایت کې صادق او مصدوق دواړه راغلي دي.
او بل دا دی چې صادق او مصدوق دواړه صادق په معنا د دې دی چې سړی په خپلو خبرو کې رښتینی وي، همیش دپاره دروغ نه وي، کذب نه کوي او دروغ نه وي او صحیح خبرې کوي. او مصدوق دې ته وایي معنا یې دا ده چې هغه سړی چې په خلقو کې رښتینی تسلیم کړی وي، یعنی خلق یې هم مني او خلق یې هم مني چې دا یو شخصیت دی، دا یو پیغمبر دی، دا یو نیک سړی دی، دا یو عالم دی، دا یو پلانی دی. دا د مصدوق تعریف دی چې خلک په دې لقبونو باندې یادوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي فرمایي چې صادق او مصدوق دواړه دي، یعنی هم خلکو پیژندلی او په خپله باندې ډېر زیات د معنا د تصدیق او صادق دی. دا دواړه لقبونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم صفتونه دي، صادق او مصدوق د رسول الله صلی الله علیه وسلم، او دا هغه ښکلي او ښایسته صفتونه دي چې د دې نه اوچت نور هیڅ شی نشي کولی، ځکه هر شي کې تصدیق بالقلب، کله چې تصدیق راځي د اسلام دپاره، کله چې تصدیق راځي د ایمان دپاره، نو دا زړه تصدیق بالقلب، د زړه قبلېدو باندې زړه که یو شی قبول کړي دې ته صدق او مصدوق دواړه ویلی کېږي. نو اوس دا د الله جل جلاله هغه رسول صلی الله علیه وسلم چې راغلی دی. بله دا ده چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صدق او مصدوق دپاره دا آیات شریف قرآن عظیم شان کې دی وما ینطق عن الهوا، هېڅ وخت دا د هوا نه خبرې نه کوي، د خپل ځانه خبره نه کوي. الا یوحى ان الوحي یوحى دا وحی راوړل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکول او په سینه کې ورته، یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ینطق الهوا الا وحی یوحى، وحی ورته نازلیږي او په دې زړه کې ورځي او د دې یو صفت پیدا کېږي په همدې کې. نو دا کلم د اسمان یا د ځمکې یا د بل چا یا د ځان نه خبرې نه کوي او نه کوم کتاب نه خبرې کوي، بلکې وما ینطق عن الهوا، هېڅ وخت د هوا نه خبرې نه کوي، بلکې الله تعالی دې ته په هر شي کې وحی کوي. معنا دا ده چې وړوکی طفل بچی یا د سړي یو پسر وي، یو زوی وي یا یو ابن وي، هغه څومره ته رهنمایي کوي، یعنی هغه غورځېږي، جګېږي، ټیټېږي، غذا غواړي، ادب غواړي، ښه وخت غواړي، ته ورپسې مدام ګرځېږي چې چېرته تکلیف نشي، زحمت نشي. الله جل جلاله رسول صلی الله علیه وسلم همدغسې کړی دی، ځکه چې هغه ان هو الا وحی یوحى، هر حرکت باندې د هغې وحی شوې ده او هر حرکت الله تعالی د هغې تنظیم کړی او برابر کړی دی. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم صادق او مصدوق دی او هیڅ وخت د هوا نه خبرې نه کوي، او په دې صفت موصوف کېدل ډېر ګرانه خبره ده، ځکه د الله د طرف نه کېږي، صادق او مصدوق دی. یقول لا تنزع الرحمة الا من شقی، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، دا صادق مصدوق فرمایي چې رحم یا رحمت د یو سړي د زړه نه نه وځي الا من شقی، مګر هغه کسان چې شقیان دي، بدبخته دي، همیش دپاره غیر د فی سبیل الله کار نه کوي او غیر د الله د لارې نه بل نور کارونه کوي، نو دې خلکو دپاره هغې ته شقي ویلی کېږي. نو چې شقي شو هغه ډېر بدبخته انسان وي او هغه ډېر یو بد خبر دی. په لحاظه د الله جل جلاله رسول چې دی هغه صرف د وحی په واسطه باندې خلکو سره خبرې کوي. او فرمایي الله تعالی فیما رحمت من الله، فبما رحمت من الله، دا الله جل جلاله په واسطه باندې د رحمت دی. لنت لهم، رسول الله ته وایي چې ته د الله د طرف نه رحمت لنت لهم، د هغه کسانو سره چې هر څوک دي، که کافر دی او که مسلمان دی، لنت لهم، نرمي به ورسره کوي. ګوره دا وحی چې نه وي نو سړی کافر سره بغض کوي او مسلمان سره مینه او محبت کوي، بلکې الله جل جلاله دې ته وایي چې لنت لهم، ته ورسره نرمي وکړه. ته وګوره دې ادب د الله جل جلاله ته چې دی څومره نرم کړی دی او څومره ښایسته دی، هر څوک چې په مخه ورشي دا ورسره یو داسې برخورد او داسې ورسره کېږي چې د هغې مزاج او طبیعت یې ښه کېږي. او بیا الله جل جلاله فرمایي محمد رسول الله، دا محمد دی او دا د رسول د الله دی، د دې تایید کوي چې دا زما رسول دی. والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، او دا هغه څوک دی چې دا په کفارو باندې اشدا دي، ورحماء بینهم. د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیم ښیي چې دا صحابه او کرامو ته او مسلمانانو ته
د رحم داسې درس ورکړی رحماء بینهم د مسلمانانو ترمنځ به رحمت کوي او د مسلمانانو ترمنځ به د رحم خبرې کوي د مسلمانانو ترمنځ به د رحم روابط ساتي رحماء بینهم واشداء علی الکفار او کافرانو باندې به شدید تنقید کوي او شدید به ورسره اوسیږي ځکه چې هغوی ایمان نه راوړي نو بیا د دوی سره هیڅ تعلق نه لري بیا د دوی خپله خوښه ده چې ایمان راوړي که نه یې راوړي خو په خپلو منځونو کې به رحماء بینهم تاسو به ترحم کوئ ګورئ اوس موږ یو عجیب و غریب خبره ده موږ هر مطلب چې شروع کوو قرآن عظیم شان ویو یا کوم بل کتاب یو یا په خپله باندې یو کار باندې شروع کوو اول دا وي بسم الله الرحمن الرحیم حرف جر د اسم په نامه د الله بسم الله بسم الله موږ تاسو یو خلاصه یو ځکه چې خلاصه کېږي بسم الله موږ تاسو شروع کوو په نامه د الله باندې کوم الله باندې اوس موږ تاسو یو کار کوو یو روزګار کوو دفتر ته ځو سکول ته ځو کالج ته ځو یونیورسټۍ ته ځو هغې کې داسې یو چې بسم الله الرحمن الرحیم خط لیکو په هغې کې لیکو چې بسم الله الرحمن الرحیم د دې معنا دا ده چې په نوم د الله باندې کوم نوم د الله الرحمن الرحیم چې رحمان دی او رحیم دی مهربانه دی د هر چا نه په هر چا باندې او په دې کې څه معنا ده کله چې ته رحمان الرحیم وې نو الله جل جلاله کوم کارونه چې ته کې هغې ټولو کې به رحمت واچي هغې ټولو کې به برکت واچي کسب کې کار کې نور استاد یې ټیچر یې لیکچرار یې هر څه شی چې وکیل قاضي هر څه حکمران یې هر څه نو بسم الله چې وویل الرحمن الرحیم ستا په دې کارونو کې ټول وخت ته کار کې د هغې کې به رحمت او رحمتونه وي د رحمان او د الله جل جلاله نو ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم دا وویلې چې دا بسم الله الرحمن الرحیم په د باندې نازل شوی قرآن عظیم شان لولو بسم الله الرحمن الرحیم هر کتاب لولو بسم الله الرحمن الرحیم او الله جل جلاله فرمای قال الله قال فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم الله جل جلاله دي خلق تداسي فهل عسيتم تاسو تربګنی او دشمنی کوي ان توليتم او ګرځېږئ مخونه ګرځوئ کوم ځای نه مقصد الله د حق د کلمې ان تفسدوا في الارض وفساد کوي په ځمکه کې ګناهان کوي ګناهونه کوي او هر کار بد کوي فی الارض په ځمکه کې وتقطعوا ارحامکم او تاسو هغه رحمونه هغه رحم چې د یو بل سره لازم دی هغې قطع کوئ یعنې چا سره ورورګلوي نشئ کولی چا سره رفاقت نشئ کولی چا سره صداقت نشئ کولی نو وتقطعوا ارحامکم دا ټول د کافرو خاصیتونه دي دا کوي بیا دې ته الله جل جلاله څه وایي په آیات کې اولئک الذین لعنهم الله الله جل جلاله دغه خلک لعنتین دي چې دوی په خیر باندې نه پوهېږي په ښه نه پوهېږي فاصمهم او الله جل جلاله دوی ګونګیان پیدا کړي دوی به ژبه نه لري دوی به خپل لسان نه لري دوی به خبرې نشي اعما ابصارهم د دوی سترګې ړندې دي او ابصارهم د دوی سترګې ړندې دي که ظاهرا دی ښې خبرې کوي کار کوي فاصمهم مګر خبرې فایده نه لري خبرې کم برکت نه لري کم حرکت په چا کې نشي راوستلی نو دا د الله جل جلاله تقطعوا ارحامکم هغه څوک چې رحمونه تقطیع کوي نو هغه به الله جل جلاله ړوند کوڼ او ړوند به وي فاصمهم کوڼ به وي اعما ړوند به وي او ابصارهم او د دوی سترګې به ړندې وي هېڅ به پنو یعنې حقیقت به نشي موندلی بدام به سرګردانه ګرځېږي لکه یو بېجالې مرغۍ کله به یو ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي کله بل ځای ته ځي نو دوی به الله جل جلاله ظاهرا سترګې به یې وي خو حقیقت به نه پېژني او ړانده به وي د دوی سترګې هغه حقیقت ته نه ورځي رسول صلی الله علیه وسلم په دې برخه کې فرمایي وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم هم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء رواه ابو داود والترمذي فرمای عبدالله سے روایت کی ابن عمر روایت کی چې الله رسول صلی الله علیه وسلم او فرمایل مخلوق خدا یا د الله تعالی بندگانو باندې رحم او شفقت کوونکي باندې د رحمان رحمت کی هغه څوک چې شفقت کوي په مخلوق د الله باندې په هغې باندې به د رحمان رحمت کېږي رحمان یعنی الله الرحمن دی د هغې باندې به د هغې کېږي او رحمت نازلیږي تاسو ته د ځمکې
ځمکې والاو د ځمکې خلکو په تاسو باندې به رحمت نازلیږي، رحمت او شفقت کوئ، ځکه چې تاسو باندې هغه رحمت راشي چې د اسمان نه راځي، نو تاسو د هغې شفقت کوئ او یو شی دغه کوئ. بل علما دا وایي چې الله جل جلاله رحمان او رحیم دی، دا یوه عامه کلمه ده، هر چا ته د دې دغه رسیږي. ځینې علما دا وایي چې د رحم څه معنا، الرحم څه معنا، نو هغه وایي چې علما دا وایي الشجنة، دا وایي شجنه ده. شجنه څه ته وایي؟ لکه ونه چې لاندې ټولې ریشې وي او کلکه وي او مضبوطه وي او هر ځای ته ریشې رسیږي او ښه ښایسته میوه کوي او ښه ښایسته شنې پاڼې کوي او سورې لري او هر چا ته فایده رسیږي، د لرګونې فایده اخلي. دا چې وایي دا شجنة دی، دا د دې نیلې دي، د دې هغه فروع دي چې دوی په ځمکه کې ډوبې شوي د ونې نو ځکه شجنة دې ته وایي. او بل عالم دا وایي، هغه فرمایي چې دا شجنة دې ته ویلی کېږي چې دا د ونې خاښونه چې څومره دي، څومره چې ګڼ دي او څومره چې زیات دي، دا د یو مخلوق مثال ورکوي، یو تر بله سره خوځېږي، که باد یې خوځوي که هر شی خوځوي، او یو تر بله تعارض هم نه کوي، همیش دپاره د دې سوری هم ډېرېږي، د دې طاقت هم ډېر زیات وي. نو دا وایي د غصون یا دغه ورق دغه خاښونه د دې ونې دي د دې. نو فلهذا په دې لحاظ باندې رحمت هغه رحمت دی چې الله جل جلاله مسلمانانو ته ورکړی دی او د مسلمانانو ته فایده اخیستې ده، نو هغه خلک مدام کامیاب دي. د ځمکې والاو خلک ټول چې دي هغه جاندار خلک چې دي، هغه څوک چې روح لري، هغه خوا حیوان دی یا انسان دی او یا بل طیور یا مرغه دی او یا طیور دی او یا نور کوم شی دی چې کوم یو چې د الله جل جلاله دی لري، لا کوم یو په بحر کې حیوانات دي، دغه ټولو حیواناتو ته، د ځمکې والاو ته، د بحر والاو ته، د اسمان والاو ته، طیورو ته او هر انسان ته، خوا که نیک وي او که بد وي، د خلقو په منځ کې د دې رحم پکار دی، دې باندې شفقت کولو صورت دا دی چې هغوی د بدۍ نه منع کړه. که چېرته یو سړی رحم نه لري نو د بدۍ نه یې منع کړه، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وایي چې د دې هدایت کېږي. او د حدیث معنا هم همدا ده چې مدد وکړه د چا سره؟ ظالم سره. څنګه مدد وکړه؟ هغه د ظلم نه منع کړه. مظلوم سره مدد وکړه او رحم پرې وکړه. څنګه؟ هغه ځان پورې ونیسه او مظلوم ته دلداري ورکړه، مظلوم سره غم شریکي وکړه، نو بیا به ته رښتیا هم رحم کوونکی او د بل چا سره به هم رحم کې او په خپله باندې به هم رحم او شفقت لري. او رحم یو عادت دی، یو خوی دی، یو غریزه ده، یو فطري شی دی. که چېرته ته رحم کې، دا په خپله تقویه کېږي، لکه درته مې ویل چې دا د ونې د نیلو غوندې، دا په خپله ستا په دې زړه کې بچي اچي، ستا په دې زړه کې نښې اچي، ستا په دې زړه کې رګونه تاندوي، د دې ستا په دې زړه کې دا څومره انقباض او انبساط چې کېږي، دغه ټول د رحم سره کېږي. کله چې دا رحم تا د خپل زړه ته ښکته کړه، الله جل جلاله بیا ستا د رحم په باره کې تا باندې ډېر زیات رحم کوي، ځکه تا چې د هغه څه منلي دي کوم چې در باندې الله تعالی کوي. عن ابن عمر رضی الله عنه فرمایي چې رضی الله عنه عن النبي صلی الله علیه وسلم قال الیس الواصل بالمکافي، هغه سړی نه دی چې وصل کوونکی د خپلولۍ وي یا ورسره وصل کوي یا ورسره کوي، ولکن الواصل، بلکې اصلي واصل او نیکوي کوونکی کوم یو دی؟ الذي، هغه دی چې کوم یو چې کوي نو دا وایي قطعتو، یو سړی ورسره قطع د رحمت کوي او دی ورسره رحمت وصلها، دی ورسره رحمت کوي، یعنی د بدۍ په مقابل کې ورسره نیکي کوي، نو رحیم سړی دې ته ویلی کېږي، هر چا ته رحیم نه ویلی کېږي. رحم چې ته نیکي کې یا دغه کې نیکي با نیکي کار زنانس، یو بل سره نیکي کول دي، دا وایي نه ده، دا احسان نه دی، دا نیکي نه ده، دا رحم نه دی، بلکې هغه رحم دی چې هغه در سره صلې رحم نه کوي، در سره تربګني کوي، دشمني کوي او ته ورسره رحم کوي، رحم دې ته ویلی کېږي. نو ته به بیا نو بلکل والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، ته به بیا خپل هغه ټول قهر او غصه او تربګني او دشمني او تعصب خوري او بیا به الله د خلکو سره به ډېر والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس،
او خلکو ته عفو کې ولو کدی هر څومره ناروا کوي او هر څومره بد کارونه کوي نو ته به د هغې سره ښه د داسې یو رفتار او یو داسې قدم به ورسره اخلي چې هغې باندې الله جل جلاله خوشحاله وي او هغه د رحم وي. نو رحم زموږ ستاسو په دې رګونو کې په دې سینو کې او په دې حرکاتو کې او سکناتو کې او ناسته او پاسته کې او په خبرو کې په تکلم کې او په هر شي کې رحم موجود دی. خو که موږ او تاسو په دې پوه شو چې د رحم نه کار واخیستل شو خو دا د انبیاو ته وګورئ هغوی همدغه ټکارونه ټول کوله او رحم یې کو. الله جل جلاله څومره وار دی او څومره لوی شو. الله جل جلاله فرمایي په قرآن عظیم الشان کې هغه فرمایي الله جل جلاله فرمایي په قرآن عظیم الشان کې لقد جاءكم رسول من انفسكم رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو د نسل نه دی او ستاسو په منځ کې راغلی دی. جاءكم عزیز علیه تاسو ته نږدې دی او عزیز دی ستاسو دوست دی. ما عنتم حریص او دې حریص دی په دې باندې علیکم په تاسو باندې بالمؤمنین رؤوف الرحیم او دې ځکه چې رؤوف دی او رحیم دی په دې مؤمنانو باندې. تاسو د الله کلماتو ته وګورئ رسول صلی الله علیه وسلم دغسې جوړ کړی په دې اخلاق او سیرت باندې چې په دې ټولو خلکو باندې رحیم او رحمان دی. داسې رؤوف الرحیم دی. سوره توبه د دې لیدل پیغمبر چې کله راغلی دی نو دا درس ورته ورکول شوی دی. یعنې تاسو ټول په خپله باندې هر څه کوئ هر څه ګډوډي کوئ خو که پیغمبر درته راشي د رحمت درس درکوي ځکه پیغمبر په خپله باندې رحمت دی او په خپله باندې د الله جل جلاله مهرباني ده. عن عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم هغه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څه وایي انا الله وانا الرحمن وایي الله وایي چې زه انا الله زه الله یم. الله څه ته وایي هغه چې هیڅ مثل او مثال نه لري په دنیا کې شریک نه لري په دنیا کې. الله هغه ذات دی چې هیڅ شریک نه پیدا کېږي. او بیا هغه فرمایي الله فرمایي انا الله زه الله یم یعنې ټول مخلوق پیدا کوونکی او انا الرحمن او زه رحمان یم. یعنې دا دوه صفتونه رحمان او رحیم علما دا وایي چې رحمان هغه صفت دی چې په دنیا کې خلکو ته پکارېږي ځکه چې دنیا مخلوق چې څومره دی په ځمکه کې دی که په بحر کې دی که په هوا کې دی که په پورته اتموسفیر کې دی که فروتوسفیر کې دی که هیتوسفیر کې دی که ټول مخلوقات په دې ټول جغرافیه کې موجود دي د هوایي جغرافیه کې او د ځمکې په جغرافیه کې موجود دي. دې ټولو باندې رحمان دی او ټولو باندې ځینې علما بیا دا وایي چې د دنیا نعمتونه چې څومره دي دا د رحیم کار دی ځکه چې دا نعمتونه کم دي نظر دې ته چې کم نعمتونه په آخرت کې دي. په آخرت کې چې جنتونو کې چې څومره نعمتونه دي هغه د دې دنیا نه په سلهاو ځلې یا په لکاو ځلې زیات رحمتونه دي. په لحاظه د رحمان مبالغه د اسم باید په آخرت کې وشي ځکه چې هغه نعمتونه ډېر زیات دي او جنتیانو ته یې ورکول کېږي. او په دنیا کې الله رحیم دی چې دا هم د مبالغې صیغه ده ډېر زیات رحیم او ډېر زیات مهربانه دی. نو دا دواړه رحمان او رحیم په هر صورت که په دنیا کې وي که په آخرت کې وي دا مونږ او تاسو ته څومره ماحول چې دی دا څومره اتموسفیر چې دی دا څومره هوا چې ده دا ټوله د الله د رحمت نه ډکه ده. صرف ستا حرکت پورې اړه لري. کله چې ته حرکت وکړې چې ته رحمت طرف ته ځې او که ته شقاوت طرف ته ځې نو الله به رحمت در باندې کوي. هغه وخت چې ته د رحمت طرف ته لاړ شې نو الله به دې بیا داسې روزي لکه یو نیک بندګان چې روزلي دي او د عمر ټول خلک الله جل جلاله برابر کړي دي او پیغمبران ورته راغلي دي او پیغمبرانو بیا دومره ورسول خپل امت یې داسې ورسول ولو که ټول امتونو شقاوت د پیغمبر سره کړی ظلم یې ورسره کړی اما یو پیغمبر په ځای ولاړ او هماغسې د الله جل جلاله په رحم باندې لړل شوی او د هغه په باندې ټول هغه صفتونه چې په ده کې دي هغه د الله جل جلاله د طرف نه ورته راغلي دي. او دغه ټول پیغمبران یا دا ټول نبیان چې راغلي دغه وجیبه د رحمت دوی پوره کړې ده او خلکو ته یې ښودلې دغه عقیده چې خلکو ته ښودلې هم په رحم باندې ښودلې دغه ښه کارونه چې ښودلې هم په دې کارونو باندې ښودلې. عن عبد الرحمن سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي رضی الله عنه وی الله بیا وی چې انا الله زه الله یم او انا الرحمن
زه رحمان یم. خلقت الرحمه، ما وی رحم پیدا کړی. یو خو رحم د مور خېټه کې چې وي چې په اولاد پکې روزل کېږي، او یو رحم په خپله منشد رحمت ته، یعنی ما دغه منشد رحمت او بنیاد د رحمت چې پیدا کړی دی، دا خلقت الرحمه، ما رحم پیدا کړی دی. او دا رحمت به څنګه ما پیدا کړی دی؟ دا ما داسې پیدا کړی دی چې دا ما خلکو ته به دا ویلی دي چې لا تقطعوا لها، دی رحمت ته کلم قطع نه کوي او نه باید د رحمت نه لرې شي، رحیم اوسېږه ورسره. او د دې لپاره څه من اسمي د الله دا یو اسم دی، باید په هغې باندې ته هم موصوف شي. فمن وصلها، چا چې رحمت وصل کوي یو بل سره، وصلته ومن قطعها بقتة، هغه چا چې قطع که هغه به هم الله قطع کي، او که رحمت چا وصل که هغه به هم وصل شي. یو ورور ته ورور ویل، یو ورور ته ښه کار کول، یو د چا عاجز سره د یو فقیر سره د یو معیوب سره ښه کول، رحمت کول، الله په تا رحمت کوي. او که نه مدام غرور در سره وي، فرعونی خاصیت در سره وي، ابو جهل خاصیت در سره وي، د ابي لهب خاصیت در سره وي، ټول خلک په بدو باندې ګوري، نو الله تعالی وایي ببتة، زه به په ده باندې هر څه قطع کړم او هر څه به یې جوړ کړم. یعنې نه به جنت لیدلی شي، او نه به په دنیا کې ښه ورځ ګوري، او نه به سم سړیتوب لري، او نه به ښه کارونه کولی شي، ځکه چې دا خو بتة دی، دا به قطع کېږي. رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي. جبیر رضی الله عنه بن مطعم روایت دی، وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا يدخل الجنه، داخليږي نه جنت ته څوک؟ خلکو سوال وکړ څوک نه داخليږي؟ قاطع، هغه څوک چې قطع کوي. معنا څه معنا؟ قطع کوي د څه شي لپاره؟ نو دلته ابن عمر رضی الله عنه او سفیان رضی الله عنه دا وایي چې قاطع الرحم، هغه څوک چې رحم قطع کوي. مثلا ورور ته ورور نه وي، دوست ته دوست نه وي، زوی ته زوی نه وي، لور ته لور نه وي، ښځې ته ښځه نه وي، هر چا سره قطع د رحمت کوي. نو دا وایي دغه رحم دی چې دا قطع کول د دې دپاره دي چې ابن عمر رضی الله عنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قاطع، دا د رحم قطع کوونکی دی. صحابه دي رضی الله عنهم. عن انس رضی الله عنه فرمایي جاء شیخ یرید النبي صلی الله علیه وسلم، یو شیخ راغی جماعت ته او را روانو چې نبی صلی الله علیه وسلم ته ځان ورسوي، په منبر باندې ناست دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. هغه شیخ را روان دی چې دې ځان را ورسوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دیدار نږدې نه وکړي او نږدې ورسره کښېني. دا په داسې یو خوشحالۍ باندې را روان دی، او بیا دا فافتأ القوم، دې باندې دا لار تنګه کړه دې قوم، یعنی بخل یې وکړ، لارې ورته نه پرېښودله چې دی مخکې لاړ شي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، چې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته را نه شي را نږدې نه. او بیا په خپله رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ولیده چې دې دا حالات یې ولیده چې دا قوم ورباندې بنده کړه. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ان یوسعو، هغه چا چې وسعت وکړو او تاسو وسعت دې سره ونه کړه. فقال النبي صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې بیا څنګه یې ورته ویلې لیس منا من لم يرحم صغیرنا، نه دا زموږ نه دی چې څوک په صغیر زموږ باندې رحم ونه کړي، ولم يوقر کبیرنا، او څوک چې د یو مشر قدر ونه کړي. یعنی دا سلسله د اجتماع او جماعت داسې جوړه شوې ده چې کشر به احترام کوي د مشر، او مشر به په بل باندې شفقت کوي. دا دواړه غریزي دي، رحم او شفقت دواړه غریزي دي، او دا مقابل غواړي. او کله چې مقابل شو، لکه پلار په زوی باندې، لکه یو مشر رور په کشر رور باندې، لکه یو بل انسان په یو استاد په یو شاګرد باندې، او یو داسې خلک چې هغه د هغې لاس لاندې زیر دستان وي، حکمران وي، او په دې باندې شفقت کوي، نو الله جل جلاله به دې باندې دا کوي، د دې قدر کوي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې هغه زموږ نه دی چې څوک باندې رحم ونه کړي، نه په صغیر باندې رحم کولی شي، او نه ولم یوقر کبیرنا، او نه زموږ مشران او سپین ږیري چې هلته موجود دي د دې احترام نشي کولی. باید د دې خلکو احترام وکړو تر څو پورې رسول صلی الله علیه وسلم خوشحاله شي. او د خوشحالۍ خبره دا ده، دغه رحم چې موږ او تاسو یو چې دا رحم دی او رحیم دی او رحمان دی، که دا موږ او تاسو سره نه یو، زموږ جومات کې دنیا کې کوم حیثیت نشته، زموږ اخلاق نشته، زموږ صفات نشته، زموږ کوم انسانیت نشته، زموږ کوم سړیتوب نشته، نه کوم وظیفه شته، نه خښته وشته، لکه یو کافر بس وخوره او شراب وڅښه او ځان تخته که، او د یو زناور غوندې خوب زناور خو لا ښه وي شوده او پی خو درکوي که نه، او هغه دغه ټولو شیونو نه محروم دی،
ځکه چې په هغې کې شفقت او رحمت نشته، د اسلام بنیاد پکې نشته. نو چا کې چې د اسلام بنیاد نه وي، د هغې د یو دابې سره، د یو ځناور سره، د یو حیوان سره هېڅ فرق نشته. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اوس اعلان کېږي، اعلان وکړه خلک راغلي. Inshallah, next Friday, inshallah, we're going to call Charles Khan for the Jamaat, inshallah, clock at 8. أو خطوة في يوم